السلام علیکم مینوالو. د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د ډېرې خوندورې قصې سره، د متل د قصې سره. او فرمایش د چا دی؟ فرمایش دی د سید نعمان یوسف. فرمایش سره متل دی، وایي چې نه غږ کولی شي او نه کاسه ګرځولی شي. متل دی نه غږ کولی شي نه کاسه ګرځولی شي. د متل قصه څنګه ده؟ دا قصه به زه تاسو ته یم، او ښکلې خوندوره قصه ده، لنډه شان. قصه داسې قصه ده چې د یو سړي زوی و، په لاسو هم شلو معذور و، او ژبه یې هم تړتړې وه. کور کې یې څه ډېر وراني وراني کول، او ځای له نه راته، نو سړي وي چې راشه مدرسه کې داخل کړم. مدرسې ته چې لاړلو، هلته یې قاري صاحب ته یا مولوي صاحب ته وویل چې مولوي صاحب دا هلک دلته داخلوم. مولوي صاحب چې هلک ته وکتل، نو د هلک لاس هم شلو، بیا چې د خبرو اترو اندازه یې واخیسته، نو په ژبه هم تړتړی و. نو مولوي صاحب وویل په ده به څه کې هلکه، دی خو نه د کاسې ګرځولو دی او نه د اواز کولو دی. نو مینوالو، دا هم د ننني متل قصه وه. د متل چې په ده به څه کې، ده خو نه د کاسې ګرځولو دی او نه د اواز کولو دی. او فرمایشو د سید نعمان او نور هم انشاءالله داسې فرمایشونه که ستاسو وي، انشاءالله کوشش به کوو پوره کوو. او د نورو خلکو نه خلاف زه په اول کې نه یم، په اخر کې تاسو درخواست کوم چې برای مهرباني زموږ چینل د قصو بابا سبسکرایب کړئ، د ویډیو شیر کړئ، خپله رایه راکړئ، او فرمایش وي نو هغه هم کولی شئ. نو امید ساتم چې ټول مسافر وروڼه او یاران دوستان کلیوال ټول به ښه وي، او ډېره مننه. د الله په امان.